به یو خبره وکړم. حمید ګل په کابل کې داسې ګرځېدو د مجاهدینو په وخت کې چې هغه په پاکستان کې داسې ډاډه نه ګرځېدو. نصر الله بابر داسې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو داسې ګرځېدو چې هغه په پاکستان کې دومره ډاډه نه ګرځېدو. قاضي حسین احمد داسې ګرځېدو په پاکستان په کابل کې چې هغه داسې په پاکستان کې دومره ډاډه نه ګرځېدو. دا موږ عادت کړي دي بالکل مختخور دا موږ مخته کړي دي په افغانستان باندې. بالکل قسم چې دغه هلته زما کلیوالان قانونه کوي وایي دا مثال موږ دا ټول خلک ول د سترګې مړې نیولې وي او عادي په برېتو باندې ګوتې دی ولې آتش برام به وګورې دا په مسنجر کې داسې برېتو ګوتې ولې په ګاډي کې سپاره وه او مشینونه یې راایستلي ول په بولده کې روان وله مال هاي خو جنډال صاحب نه د جنډال صاحب یې وخوړی پوه شوې قسم د سترګو مې دی اوښکې ورته رالې خاطر اوس ګوره هغه خو نورې خبرې دي چې اصلي موضوع زموږ دغه د کولې ده په هغې باندې به بیا خبرې کوو. خو ښکاره خبره ده چې یو سفیر هلته ناست دی څوک یې جواب نشي ویلی. طالبان هم چغې وایي موږ هم چغې وایو ستا نږدې صاحب هم چغې وایي څوک وروره موبین صاحب هم چغې وایي ټول چغې وایي چا چغې اوري نه چې دا کوم ځای نه دا معامله روانه ده. د کولې باره کې څه ووایي مهرباني والله چې دا یوه کوله نه ده چې په 1000 لکه ډالر یې غواړي قسم کوي ورکړو چې د کاروبار سیسټم نه سي پوه ولې دلته برق جن جوړي ولې په خپل وطن کې برق نه جن جوړي ولې په خپل وطن کې وروره یو کار نه جن اخلي ولې خرڅي دی د ساوث افریقا څخه دی په ډالر اخلي موږ د کوله دی په کالدار اخلي د سعودي افریقا څخه نه دی په ډالر باندې اخته او د اوس موږ په کالدار چې کالدار خو دلته یو یورو دلته یو مثال د یو 225 مثال یو یورو 225 کیږي ته خپل سوچ وکړه کالدار ختم ده ملک خاک دم دی خو څنګه چې د زمون خاینان نه پوهیږي د زمون خاینان نه پوهیږي چې راوصل کور ته راوصل صحیح ده پوه شم سم دغه مې واغوسته نظر مې وکړ ډېره مننه خوشحاله باز د چا په خبرو مه غولېږه خپله دغه کوه خپله موږ د غونډ داسې سپورټوو هر وخت یې موږ سپورټوو بس لرکم سرور وسې آباد وسې خوشحاله وسې یو جان مننه ډېره مننه ډېره مننه